د ایران نه راغلو. زما نوم عبدالله دی، اصلا د کندهار ولایت یم او کابل ته ده. عبدالولي جلالزم د ننګرهار ولایت د شینوارو لوی ولسوالۍ. ड्रोन को पकड़ना मुश्किल नहीं नामुमकिन है. وای دیوال بنیسم تر کوره به خپل ځان رسوم. والا خلک المانځي نوروز ورځ که نه. بچه‌هاش طبعا هر ساله قورمه سبزی سبزیجات هم چیزای استفاده میکنن. به سال نو همون رو جور کرده بودیم. سلامونه د افغانستان یوټیوب چینل مینوالو هیله ده چې روغ او جوړ اوسئ. نن د سپرلي یا د نوي کال یا نوروز اوله ورځ ده. ډیری ولایتونو په افغانستان کې دغه ورځ ښه لمانځل کیږي. زه هم راغلم نن پارک شهر ته. دلته ډیری افغانان راغلي دغه ورځ د لمانځلو نه خوند اخلي او تفریح کوي. هیله ده چې خپرونه تر اخره راسره وګورئ. السلام علیکم کاکا. سلام علیکم. نوم مبارک دی. زما نوم فضل کریم د کابل د درېیمې ناحیې اوسېدونکی یم. ډېر ښه. ماشومانو سره چکر په خاطر ماشومان ته چکر په خاطر راغلی یم. د نوروز اوله ورځ د 1400 لومړي کال د نوروز اوله ورځ ده. دغه پارک شهر ته راغلي یو چې غواړو څه تفریح وکړو، څه چکر ووهو. دا څویم کال دی چې سال نو ته لمانځي یا نوروز؟ دا په دې خاطر باندې دا یو عنعنوي او تاریخي نګاه نه ټول افغانان چې فکر کوي چې د کال اوله ورځ ښه ولمانځل شي، نو فکر کوي چې ټول کال به همداسې راباندې ارامه په ښه صورت تېر شي. نو کوشش کوو چې د نوروز اوله ورځ په ښه شاندار او په ښه تفریح باندې ولمانځو. هغه اف میوه چې ورته وایي چې مختلفو وچې میوونه جوړېږي هغه دې په کور کې برابره کړې وه؟ یاره انشاءالله چې برابره کړې به وي. هغه طریقه او هغه د میوو نومونه که واخلې چې په کومو میوونه؟ وچې میوې دي لکه چهارمغز، کشمش، بادام، سنجد، آلوبالو. مقصد دا وچې میوې سره برابروي، بیا هغه د شپې لخوا نه مینځل کېږي، بیا خیشتېږي، د سهار دپاره په ترتیب سره جوړوي، بیا دوستانو ته وړاندې کوي. دغه اف میوه باندې تقریبا ستا څومره خرچه کړې وه، یعنې څومره مصرف؟ خو تقریبا 1000 تر 2000 روپۍ باندې ټوله عمومي خرچه په همدونه په باندې راځي، ډېره نه په باندې راځي، ولې هغه مجلس د کال پکې ښایسته کېږي. د کور فامیل سره ټول راټولېږي، سره بیا دوستانو سره یو د بل کور ته ځي، نوروز مبارکي وایي، بیا نو یو بل ته مبارکي وایي، بیا د اف میوه ورته ږدي. دغه نوي کال کې د سپرلي په اوله ورځ تاسو جامې هم کوئ ماشومانو یا نورو ته؟ خامخا واړه ماشومان چون اوسېږي، ځوانان یا د واړه ماشومان دا اوسېږي، کالي م کوو، کالي نه وي کالي ونه کوو، نو سابقه کالي خو ښه مینځو، ښه یې پاکوو. ډېره مننه. تشکر تاسو نه مننه. ستاسو اجمل. اجمل ورور څنګه بخیر؟ شکر فضل د خدای ته خیر ورجانه خیر. خوشحاله اوسه. ته د کوم ځای راغلی؟ زه همدا کابل کې یم. همدې کابل کې؟ جمال مینا کې مې کور. دا نن نوی کال څنګه شروع کړ؟ والله ما خو نوی کال سیر نوي هیلو سره، نوي ارمانو سره، نو دا کال ته مونږ په دې خوشبینه یو چې انشاءالله الرحمن چې ښه کال به وي د ټولو لپاره، مونږ او تاسو لپاره. الله دې یو داسې پر امن او داسې یو کال لري چې زمونږ افغانانو پکې ټولو دغه ټول مشکلات او ستونزې حل شي. د نوي کال اوله ورځ سره کوم شروع کړله؟ د نوي کال اوله ورځ مو ډېره په ښه ولمانځله. د خپلو ماشومانو سره د پارک ته راغلو. پارک شهر ډېر ښه ځای ده د کابل. ماشومانو سره او تاسو چکر ووهه؟ چکر هم ووهلو. ډېره مننه. ښه چکر. خیر اوسېږه. شکر ودا.
وعلیکم السلام. څنګه ښه په خیر یې؟ شکر د تاسو څنګه یې؟ په خیر. څنګه د نوي کال ورځې څنګه شروع کړې؟ څنګه د بیکونو سره راوتلی ته؟ والله خو دا موږ ته پته هم نه وه چې نن د نوي کال ورځ وه، ځکه چې اوس راغلو د ایران نه راغلو. د ایران نه راغلې؟ ایران نه راغلو. بس نن ورځ مو د نیمروز نه مزل هم راوکړو، د 2-3 شپې کېږي چې څه په بس. خاطر باندې ایران ته تللی وې؟ والله خو دغه د طالبانو 15مه یا 16مه ورځ وه که نه، دغه د ما د ترور زمن و دغه وظیفې کړې وې، لږ مشکلات وو. وشه د څه د ډار وجه وه، څه د غریبۍ وجه وه، د دې وجې لاړو. موږ ویل چې کندې لږ په مخه وچلېږو. ایران کې د مزدورۍ په خاطر تللی وې یا څنګه؟ هو که نه مزدورۍ ته لاړو. مزدوري دې وکړله؟ ملګري مې یو 6 میاشتې مو وکړه، 5 میاشتې. لږه مسافري مو وکړه، وشه لږ کار مو وکړو، د کشیو کارخانه وه، هغې کې مو کار کولو تقریبا. څومره یعنې چې هغه څومره پیسې د میاشتې درکولې؟ که دلته افغانیو په افغانیو حساب ورته وکړي، د میاشتې څومره روپۍ درکولې؟ یاره افغانۍ تقریبا داسې 18,000-19,000 افغانۍ راتلې. او کار مو څنګه و؟ خو سهولت کې کار و، سخت و، ځکه چې مسافري شي، کور هم یادېږي، وطن هم یادېږي. بیا د وطن حالات خراب و، موږ نیم زړه وطن ته خوړو چې مطلب هلته به حالات څنګه وي، حالات خراب دي. اکثر ضرور افغانانو بیا د خپل وطن باندې ضرور سړی دردېږي. نور هم څوک در سره تلي وو؟ یاره یو دوه انډیوالان مې دي، یو هلته پاس زنګیه کې ده، یو هغې خواته ولاړ ده، هغه مې د ترور زوی ده، مخکې د ملي اردو وظیفه یې لرله، ملي اردو سرباز و. هغه ورته غږ وکړه که راشي؟ نه راځي، وایي چې هلته مطلب بیا به کورو کې بل ځای کې مخالق ګوري چې تاسو په کومه وجه لاړ وئ، تاسې خپلو میلې کوئ، چکرې وئ څه. ډېره مننه، ډېره مننه. نو چکر نه اوس خوند اخلې؟ او ښه خوښ یم، ښه خوشحاله یم چې په خیر راغلم وطن ته. پوه شوې؟ مخې ته سلام بیادر، خوب هستی؟ سلامت باشی. خوب هستین؟ ستان خوب است؟ پشتو میفهمی؟ پشتو میفهمیم. خب فارسی من میگم، تو پشتو بگو. خیر. بیخی سیز. څنګه نن د سپرلی اوله ورځ د سره کوم شروع کړله؟ دیگه شکر الحمدلله. امروز روز اول سال نو بود. دیگه خوب شروع کردیم. آمدیم در پارک شهر ببینیم که هموطنای ما پارک شهر آمدیم که تجلیل کنیم نوروز بخیر. دیگه کالی دې کړو؟ کالی قبلا داشتیم، نو امور پوشیدیم. بله. مطلب تو یې کړل. او آف میوه؟ آف میوه در خانه تیار کردن. بله آف میوه تیار کردن. خوردی؟ چند گلاس خوردی؟ دیگه یک گلاس صبحی خوردیم، زیاد نه. فقط یک گلاس؟ دیگه مانده دیگه مانده میخوری یا خلاص؟ مانده هر دوستی که بیا میتونه آف میوه برشان است، که کلچم است، با این سابق حتی بعضی سیمیان کشمش چیزا مانده، میتونم هر دوستی که بیا آزادانه میتونه بیا بخورن، نوشیدن کنن. در خدمتشان است. چرا نه؟ بسیار تشکر. با خیر، سلامت باش. عادل د ډېر دوستان د خپل تفریح په خاطر باندې راځي او خپل فکر آرام کولو په خاطر. نوم دې څه؟ احمد سوراب. احمد سوراب. د کوم ځای نه راغلی ته؟ از قلعه زمان خان آمدیم. از قلعه زمان خان؟ بله یا. خاطر چکر؟ بله یا دیگه یک روز تفریح است دیگه، آمدیم یک چکر مکر دیم. آغاز کردی همین سال نو؟ سال نو خوب بود، خب قاعده دیگه سالا دیگه مزه نبود دیگه اون رقم. چرا؟ چی علتش چی است که مزه؟ علتش نمیز دیگه، امارات اسلامی به خیالم که گفته که تجلیل نکنین، خب باز مردم مبرایه خب بسیار مردم ترسیده دیگه. البته گفته که چه خاطر میترسن؟ که امارات اسلامی که کار مثال باقی ما نکنه یا نه برای امارات جایی از خاطر از این. زما نوم عبدالله دی، اصلا د کندهار ولایت یم او کابل ته د دې دکانداریم کوم. نن د نوروز اوله ورځ و د نوي کال.
نو رالم په دا پارک کې بس فکر غلطولو دپاره چې یو فکر مې په بله سي پارک کې ګرځم چکر په خاطر باندې او چکر په خاطر چې تا څنګه نوروز شروع کړ مسافر یې دلته دلته فعلا مسافر یم خو تا مسافرۍ کې څنګه شروع کړ همدا سره راپاڅېدې په طرف د پارک ولا چې بس نن د نوروز اوله ورځ وله زه خپله دلته اوس فعلا دکانداري کوم د څه شي دکانداري کوې دلته د رخت فروشي دکانداري کوم او نن د نوروز ورځ و رخصتي وله موږ هم دکان بند کړي رالو بس دلته پارک شار ته رالو نور هم وګرځېدو شاوخوا پغمان ته ولاړو کرغې ته ولاړو چکر مې وولو بس ډېر ښه ورځ ده ډېر ښه د خیر ورځ ده څومره دغه ورځ ته خوشحالېږي ته ولا چې فعلا خو چې دغه حالات ما ولیدل دا پارک مې ولیدی ښه د انسانانو څخه ډک و او دغسې پغمان ته ولاړم ډېر ښه ورځ ده بس ډېر د خوشحالۍ احساس کوو ډېره بختوره ورځ د خدای پاک دې ټول کال هم داسې بختور کړي او بس ډېره ښه یې لمانځو بس بیخي د خیر ورځ ده خوشحاله یو دوستانو بیا هم ښه راغلاست په پارک شهر کې یو د سپرلي اوله ورځ ده یا د کال نوې ورځ یا سالینه وه سلام وعلیکم السلام څه حال دی ښه څه حال دی ورور ښه په خیر یې خوشحاله اوسه الحمد نوم مبارک دی عبدالولي جلارزی یم د ننګرهار ولایت د شینوارو لوی ولسوالۍ جلارزی صاحب ښه په خیر خو یې ژوندی اوسې کور ودان ستاسو خیر غواړو ته د سپرلي د لمانځلو په خاطر راغلی بلې او نو چون د سپرلي اوله ورځ ده او دا د خلک راغلي دي خوشحالي ده تا هم ویل چې راځئ او چکر ووهو او فکر هم بدل شي بالکل یو موقع مو ګڼله نو اوزګاره ورځ به موږ وایي چې لاړ شو پام غلط کړو کوم ځایو ته په نن ورځ کې لاړې په چکر باندې راغلي وو باغوش ته باغوش کې هم ځناور ولیدې زمری او یو شی بل شی اوس رالو پارک شهر ته دلته هم مختلف ځایونه خلک راغلي ډېره خوشحالي ده او خپل فکر آرامولو په خاطر باندې بالکل نو تفریح او پارک ته چکر په همدې اساس سي چې سړی لاړ شي لږ فکر رویش وکړي پام یې غلط شي او څومره وخت وروسته کابل ته راغلی د ننګرهار نه نو کابل ته خو بعضې وختو راځو تقریبا دا یو 2 میاشتې وشي چې نو م راغلی او د 2 میاشتو کابل کې کوم تغییر نه ویني نو کابل کې دا تغییر وینم فکر کوم چې خلک کم شي خو انشاءالله ښې ورځې راتلونکي دي او دا وطن پر مخ ځي اوس چې زه څومره ګورم خوشبیني ده راته چې خلک راوتي د سره د کپلز یعنی خپل کورنیو سره فیملی سره راوتي دي ډېره خوشحالي ده تاسې هم ګورئ مننه بس ښه چکر ولرئ ژوندی اوسئ خوشحاله اوسئ کور ودان ډېر ښایسته ښایسته ښکلي ښکلي ځوانان راغلي دي د خپل فکر د آرامۍ په خاطر باندې د تفریح په خاطر باندې ورور ستا نوم هارون څومره ښکلی نوم اقبال د یو د بل نه ښایسته نوم هارون جان څنګه د نوي کال ورځ مو څنګه پیل کړله ولا ډېر زبردسته وه ډېره ښایسته وه یعنې په دې باندې امنیت ښه ده بس ټول خوشحالي ده ټوله سراسر خوشحالي ده او د تا والا بیخي بهترینه وه ډېر ساعت مو تېر کړلو ښه خوند مو واخیستو کومو ځایونو ته هم چکرې ووهلې یاره یو پارک هم رانه پاتې نه چې دروغ به درته په ووایم نن ورځ او ټول هم چک او بیا هم انرژي پورې څومره نور کولی چې څومره نور ځایونو ته چکر ووهې یاره سبا مو ټارګټ کې پغمان هم ده نه کا کارغې ته به هم ځو انشاءالله
بس پارک زازای مو ټارګټ کړه خو نن دې بیا چې وکتل چې دومره پارک باغ وشت ته لاړو پارک شار ته باغ بابر ته چلستون باغ ته دا څلورم چک کړي نن زبردست صحیح ده کنه کا کو نور مرزو کوم ځای نه تلل یاره بس ولایتو ته مو شوق د وخت سره او ولایتو ته مزه ان شاء الله ولا دا څه خو ستورته مزغون راته ښکاري دوستانو ته به یو څوم ټپه یا ټوکه څه شی ووایي یاره دې کې برته کم راشه شعر شاعري مې خوښېږي لنډۍ بس د شاهرخ خان یو ډیلاګ برته وکم مکمل کمرې ته دلته مخ ڈون کو پکڑنا نہیں ناممکن ہے صحیح ده صحیح ده دا بیا ووایه ڈون کو پکڑنا مشکل نہیں ناممکن ہے اوس صحیح شو صحیح شو غلط نہیں کو لگ باقی لکه سه ډېره مننه دوستانو یو ورور سره خو په لاس کې دا چې په څه پاته راوړی السلام علیکم نوم یې رحمت الله دولتمې لایینه دا په غواړو موږ په تفریح لپاره راغلي یو غواړو چې موږ تفریح وکړو دا په تفریح کې راغلي دي نور په ګټه کې ځان له دې اخیستی دی هو دا په تفریح کې دا په نه په ګټلای دی بیا لاس دا او شي نه خوا دلته هم د بادې نه خويشتو بیا لاس ځانې مې ته نه په سالور ساو کې وګټله امرمې به راکاو نور بیا لاس ځانې مې وګټه غون مې د ماشومان ته څو ورکړ روپۍ په ورکړلې د سیوې چې سالور 100 روپۍ په ورکړې 400 روپۍ درته دا تمام بس یو دانه دا پاتې شو نه خمیشتله هغه دکاندار هم نور مونږ نه پتانګو ها 400 کې داتې واخیسته نه دیا لزانې وي و نه حکیم ته نه ګټلې ها دیر لزانیم ته وګټلې ولا آفرین بعد نه خمیشتله دیا لسموس بیا ته نه وګټلې چکرې وهلې ولا رالو پارک شهر ته ډیر خسته پارک ده پارک یو ګرځیدو تنم تفرینم خوان واغیس شکر د خام نیت ده اسلامي امارات راغله د خام نیت ده هر څه خط جای ځان دی ته یو دوه ټپی وای دیوال بنی سما تر کوره بخپل ځان رسوم دیوال بنی سما تر کوره بخپل ځان رسوم د ساقي مور مړه و خیرات کې شراغ ورکاو او زبردست او ته السلام علیکم وعلیکم السلام جوړې ورو څنګه کاکا جوړ په خیر شکر خیر جوړې خیر او مازیګری ما چکرې راغلو دا پارک ته کارتینونه راغلی دا ماشومان هم ځان سره راوستلي ماشومان هم راوستلو ما چکر ورکو څنګه نن ورځ دې څنګه ولمانځله والا خلک المانځي نوروز ورځ که نه نو مونږ دکانداران یو دوکانو کارمونه و دوکانونه مو بند کړل مازدیګر بیکار و ما دا ماشومانو ته به چکر ورکړم دا ماشومان څه کوي دا ماشومان څه کوي دا خپل ماشومان دا مې لور ده دا مې لور ده دا مې زوی ده دا نور مې ورارونه دي ستانم چې ماشومه راشه خافره راشه ستانم چې دیانا څوک دیانا او دتا سپوږمۍ ماشاءالله دا سپوږمۍ ودتا ملاله راشه ملاله دوه خبرې ما سره وکړه راشه ملاله والا دا پارک شهر کې خو ماغه د کوم پارک نشته مخکې جمهوریت کې هم راغلی یم انداوالو اوس هم انداوال دی مخکې دلته موزیک به و ساز به و اتڼونه به و د خلکو څه کلی نشته صرف دغه پارک بچیان شکر مال د خدای ده 8 بچیان مې دي 8 بچیان یو ودونه کړي دي یو نه یو خو فلم کړی دوی ته پته نه نه یو پته لګي نه ولې نه د پټي کار نه کوو نه ما ته پته لګي کنه نه د پټي کار نه کوو او یو واده ده د نن چکر نه خوند واخسته او خو ډیره مننه کاکا جان کورما
خانه کارت 4 است امروز برآمدیم الحمدلله حال خوب شده امنیت است دل جمع آدم مبرایه موبایل دوزی گم شده یک گپا گم شده به او خاطر بسیار خوش هستیم دیگه دوستا کتی دست بله بچهای کاکا کلگی آمدیم که امروز الحمدلله خداوند انسان آزاد خلق کرده همی که آزاد هستیم بسیار کلان گپ است میگه نیست کند هست کند بیدل و بیدست کند باده دهد مست کند ساقی خمار مرا چطور بود امروز سال نو را چطور آغاز کردی از صبح کدام جای رفتی چی خوردی بسیار زیاد خوب آغاز کردیم چاشت قابلی خوردیم به حساب افغانی دیگر اینجا آمدیم خوب فضاست کلگی هموطنا با فکر آرام چکر میزنن خوب است بسیار تشکر خداحافظ والا امروز یک سال بسیار خوب است سال یک نسبت به سالهای قبل که مردم داشتن یعنی هر جای می رفتن همراه با فامیل بعضی هایشان نمی رفتن به خاطر که زیادتر مشکلات بود مشکلات انتحاری بود و دل مردم بسیار آرام نبود یعنی و امسال یک سال خوب است از نگاه امنیتی هم خوب است از نگاه دوزی هم خوب است و یک تمام مردم ما با یک خیال خیلی آرام گشت و گذار خود میکنن امید که یک سال خوب باشه بسیار تشکر خواهش میکنم وقت خوش دوستانو دا ځوان وایي چې یو شعر درته وایم چې واورو دا سره کم شعر دی جانانه ته رانه لاړې غمو سره دې سر کړمه فکرونه دې رانه ویوړه غمو سره دې سر کړمه لیونی دې په ځان کړمه غمونه دې رایاد کړه فکرونه دې رانه ویوړه غمو سره دې سر کړمه زه دې لیونی کړمه جانانه مهیندر باندې زه شومه د لاړې فکرونه دې رایاد کړل غمونه دې ویوړه رانه فکرونه دې سره کړل جانانه زه ور باندې ولې زه بې اعتباره شوم زه ور باندې غمو سره څه کړمه زه د زړه غمو سره رایاد کړمه غمونه دې ویوړه رانه ولې شعر د خپله لیکلی دلته ورور سره ماشومان راغلي فامیل ورسره راغلی دوی سره به هم خبرې وکړو سلام ورور ښی وعلیکم السلام څنګه ورور ښی په خیر د کوم ځای ته راغلی د کندهار ولایت د سپین بولدک ولسوالۍ د کابل د چکر په خاطر راغلی او بالکل د چکر په خاطر راغلی یم نو دا د نوروز دی د نوروز میله ده او کوم ځایونو ته چکر ووهلی نیمروز ته مې ولیدی کابل ته مې شخصا راولیدی په کندهار کې مې ژوند تېر کړی دی فلحال خو به دا ولایتو کې د نن ورځې چکر دې څنګه و د نن ورځې چکر مې ډېر ښه و خو دا دی چې ډېر زیاته ګڼه ګوڼه ده په دې سکته چې انقلاب هم اوښتی دی بیا هم کم سوی نه دی سلام خوب هستید؟ سلام سلامت باشین شما خوب هستین؟ اسمتان؟ لاله سعادت تشکر زنده باشین چطور بود امروز سال چطور آغاز کردید؟ سال نو نسبت به دیگه سال‌ها یک کم سرد بود اما بازم آرزو میکنم خوبتر شود سال نو چطور بود نوروز؟ بسیار خوب بود خود نسبت به دیگه سال سرد سرد بود امروز چی اف میوه را جور کرده بود؟ بله چند قسم میوه؟ پسته است دیگه چهارمغز توت نامایشون یادم رفته چهارمغز یک کم چی میگه استرس برام پیدا شده تو خاطر خب برای چاش چی تیار کرده بودید؟ بچه‌هاش طبعا هر ساله قورمه سبزیجات هم چیزای استفاده میکنن به سال نو همو رو جور کرده بودیم با کدام جای رفتی؟ قرقه رفتیم دیگه پارک شهر آمدیم بله فامیلتان است؟ بله فامیل ماست چی گفتنی دیگه داری؟ گفتنی خاصی ندارم فقط میخوایم برشون بگم سال نوتان تبریک باشه یک سال خوب و خوش داشته باشین انشالله صلح سرتاسری در افغانستان بیاید تشکر خداحافظ
یو سلام هغه مسافرو ته چې د وطن نه د هیواد نه لرې دي. نو پارک شهر کې وو، دلته د پارک شهر ته د مختلفو سیمو نه افغانان راغلي تر څو د خپل فکر بدلولو په خاطر باندې یو تفریح وکړي. سلام ورور ښه؟ وعلیکم سلام، تاسو ښه یاستئ؟ مننه ژوندی اوسې. نوم مبارک دی؟ نوم مې ډاکټر صاحب شهید ایان دی، له خوست ولایت څخه راغلی یو دلته په تفریح باندې. شهید ایان. ډېر ښه. ستا نوم؟ نقیب الله نورزی. او د تا؟ ما نوم ګل احمد. د ستاسو ټولو په نمایندګۍ به ډاکټر صاحب سره خبرې وکړم. ډاکټر صاحب څنګه یې څه حال دی؟ مننه، سلامت اوسئ. زه ښه یم، تاسو ښه یاست؟ مننه. تاسو نوی کال یا د سپرلي اوله ورځ سره کوم پیل کړه؟ بس نو دلته کابل ته راغلي یو له خوست ولایت څخه. بس ډېر د خوښۍ احساس کوو چې دا مونږ خپل وطنوال یو ځای سره وینو او یو ځل په میله باندې راغلي یو. نو ما دا فکر نه کولی چې په کابل کې به او دومره خوشحالۍ بیخي زیات خوشحال یم. پارک شهر کې چې ډېر وړوکی ساحه لري، ډېر زیات فیملي او نور خلک راغلي دي. همد خوست نه د همدې چکر په خاطر راغلی؟ بس نو یوازې د خوست څخه د چکر په خاطر راغلی. فکر بدلولو بس نو یو د فکر بدلولو په خاطر یو مې ویل چې د خلکو وګورو که نه چې مثلا یو خو جمهوریت و تیر خلط و، مونږ ویل چې اوس څنګه خلط دی. بس نو ډېر خوښ یو، بیخي خوښ یو. نو وروسته راغلی؟ بس نو مخکې نه وم راغلی. څه بدلون وینې په دې شپږو میاشتو کې په ښار کې؟ بس نو بدلونونه خو زیات راغلي دي، خو که متاسفانه ووایم یو خو د ټولو په منځ کې یو مشترک اړیکې ډېرې ټینګې شوې دي، بل خو یو خو زیات بدلون دغه دی زموږ د وطنوالو لپاره که نه چې مثلا جنګ هیڅ ورک شولو. زموږ لپاره د یو غټ چانس دی که نه چې زموږ لپاره په دې امارت کې جنګ ټول ورک شو. بس نو ډېر خوشحال یم. ډېره مننه. تل د داسې ورځې راشي چې افغانان خوشحاله اوسي. دوستانو دا وه زموږ د سپرلي ته ځانګړې شوې خپرونه چې په پارک شهر کې تاسو راسره ولیده. هیله ده چې خپرونه مو خوښه شوې وي. ښه وختونه. د لا نورو ښکلو ویډیوګانو لپاره زموږ یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ.